بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان ربی الاعلی پورې ما ترتیب هم خودلیو او ترجمه مم خودلیو. بیا چې کله 2 رکعته وشي نو بیا به التحیات تکینی دیتا قاعده هم وی که 4 رکعته وی نو دا اوله قاعده دا صرف عبده و رسول پورې به وای، او کچری دا 2 رکعته وی یا دا منز نفل وی نو بیا که نفل منز وی په اوله قاعده کې هم اللهم ربنا پورې ویلی شي، او کله هم چې ته منز په خوله باندې وای نو په معنی باندې به سوچ کوي، معنی به یادوي، ځکه چې عبادت ته هله جوړیږي چې الفاظ سره معنا هم یوځای کیږي، بغیر د معنی نه تش الفاظ د قرآن نه جوړیږي. التحیات لله، ټول زبانی عبادتونه د الله د پاره دي. ګوره د عبادتونو 3 قسمونه دي، ځنه عبادت په خوله باندې کیږي، ځنه عبادت په بدن باندې کیږي، ځنه عبادت په مال باندې کیږي. د خله عبادت څه شی دی؟ صفاتونه. ځکه زه خلقو ته وایم چې کله په سټیج کې نه یا کور کې کېنئ نو د انسانانو صفتونه مه کوئ. څوک چې زنانو په مخ کې او د ماشومانو په مخ کې د انسانانو او د مولیانو او د پیرانو صفتونه کوي یا د پیریانو صفتونه کوي، نو د هغو په کور کې د پیریانو او د مولیانو او د پیرانو عبادت خو کیږي، د مولیانو او د پیرانو روب کینی کور کې، خود الله روب نه کینی. مسلمان هغه ته وایي چې هغه ناستا ملاستا هر ټیم کې د الله صفت کوي، چې کور کې د الله روب قائم شي، چې ماشومان یې لویږي چې صرف الله پیژني، چې ماشومان یې لویږي چې صرف رب نه یریږي، پیریانو نه نه یریږي، جناتو نه نه یریږي، دیوانانو نه نه یریږي، او بلاګانو نه نه یریږي، مخلوقاتو نه نه یریږي، الله نه یریږي. همدارنګې زړه کې مقام او مرتبه هم د مخلوق نوي ناسته، د الله ناسته وي. نو 3 واړه عبادتونه په مانځه کې ته وایې چې دا خاص الله لره دي. التحیاتو ټول زبانی عبادتونه لله خاص الله لره دي، یعنی زما جبب په بل چا صفت باندې نه خوځيږي. والصلوات او ټول بدنی عبادتونه، کم عبادتونه چې بدن سره کیږي لکه جهاد یا مونز، دا تمام بدنی عبادتونه هم خاص الله لره دي. والطیبات او تمام مالی عبادتونه هم الله لره دي. گویا کتا الله سره وعده کوي چې اے الله زما به نه جبه د چا په صفت خوځي، نه به مې بدن چا ته ښکته پورته کیږي، نه به چا ته چمچه لګومه، نه به مال او دولت د چا د رضا دپاره استعمالوم سوا ستا د رضا نه. نو دا ټول ته الله سره په مانځه کې وعده کوي، خو پې پوهېږي نه، بهر بیا خلاف کوي. التحیاتو ټول زبانی عبادتونه لله خاص الله لره دي. والصلوات او ټول بدنی عبادتونه هم الله لره دي. والطیبات او ټول مالی عبادتونه هم خاص الله لره دي. السلام علیکم، سلام دیوی پتا باندې ایوہ النبیو، اے پیغمبرام. دیزے کے بعض خلق غلط فہمے کے رازی چې ګوره پیغمبر ته مونږ وایو چې اے پیغمبره، نو دا خو حاضر دی نه، دا هغه سلام مونږ اچو چې برا معراج په شپه باندې الله پیغمبر باندې اچولی و. الله ورته ویلیو السلام علیک ایها النبی، نو مونږ هغه حکایت قصه بیانو چې گویا کې الله ویلیو چې سلامتیا دی وی پتا باندې اے پیغمبره، ورحمت الله
او د الله رحمتونه دی وی وبرکاته او د هغه برکتونه دی وی. معلومه شوا چې رحمت هم صرف الله سره ده، برکت هم صرف الله سره ده. مولا سره پیر سره نه رحمتونه شته نه برکتونه. بعض خلق وی یره دا د پلنی برکت ته دا بنوای، بس برکت یو د الله ده. السلام علینا، سلامت یدی وی په منګ باندې، وعلى عباد الله الصالحین، او دا الله په نیکانو بندگانو باندې دی هم وی. سلامتیا دی په منګوي، منګ محتاج یو الله تا بمنګ دی سلامتیا وی او په تمامو نیکانو خلقو دی وی. نیکان چاته وی چې الله ته معلوم دی، دانا چې پلان کې بابا او پلان کې مولا، نه نه الله ته معلوم دی، خلق ته به معلوم شي. اشهد ان لا اله، اشهدو ز گواہی کوما ان د دې خبره لا اله چې نشتا لایق د عبادت، نشتا د چمچو لایق، نشتا د راضی کولو لایق، نشتا د سجدو لایق، نشتا د ورخ کته کېدو لایق، نشتا د فریادونو اوریدو لایق، نشتا د مدد غوښتو لایق الا الله، مگر یو الله دی. دا ټول صفتونه یوازې الله کی دي، دا صفتی چا کې نشتا. اشهدو ز گواہی کوم ان د دې خبره لا اله چې نشتا معبود برحق. دا معبود چې دی دا الہ، دا ټول معنی کوي. فریاد اوریدلو والا نشتا، اولاد ورکولو والا نشتا، برکت چولو والا نشتا، عزت ورکولو والا نشتا، غیب باندې پویدلو والا نشتا الا الله، مگر یو الله دی. واشهد او ز گواہی کوم ان د دې خبره محمدن چې محمد عبده د الله بنده دی، ورسوله دا رسول دے. یعنی محمد اول بنده دے، رستو رسول دے. د پیغمبر لوی مقام چه دے اغا دا اللہ پا مخ کے دا بندگے دے. ہر څومره لوی پیغمبر چوی اغا با دا اللہ لوی بندئی، اللہ تا با دیر محتاج وی، اللہ نا با دیر لاندی وی. اللہ جل جلالہ سر دا چا لوی نه چلیگی، ہر سڑے دا اللہ پا مخ کے کمزور دے. دوبارہ گورے التحیاتو طول زبنی عبادتنا للہ خاص اللہ لردی. نو چی دا وعدہ دے اوکا بیا بدبل چا صفتونا نکے دا اللہ بکے. والصلواتو اور طول بدنی عبادتنا هم خاص اللہ لردی. نو بیا ببل چا تخکتا پورتا نکیگی، دا بدن بچاتا خکتا پورتا نکوی چی چاہتا دا سی ٹیٹ شی، یا لاسونه ورته غاړه کېږدي ورته ښکته شي، یا سر کېږدي، یا چمچه لګوي. والطیباتو او مالی عبادتونه هم خاص الله لره دي. درې واړه قسمه عبادتونه الله لره دي. السلام علیکا، سلام دی وی پتا باندې، ایها النبی اے پیغمبرا، ورحمت الله اور رحمت دا اللہ دیوی، وبرکاته او برکتنا دا اللہ دیوی پتا باندے. السلام علینا، سلام سلامت دیوی پمنگ باندے. وعلی عباد اللہ او دا اللہ پا بندگانو الصالحین چنکان دی. اشہدو گواہی کومز اند دے خبرے لا الہ چنشتا معبود برحق الا اللہ سوا دا اللہ نا. واشہدو اوز گواہی کوم ان دے خبرے محمدن چ محمد عبدہو دہغ بندہ دے، ورسولہو او دہغ رسول دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.